بسم الله الرحمن الرحیم. وخت او د هاف لایف نیمو عمر ترمنځ څه اړیکه ده؟ نو مخکې مونږه ویلو چې ټي مونږ سره مساوي کیږي 2.3 divided by lambda log n0 divided by n دا مونږه ویلو. او مونږه یو بل ځکه یو بل معادله چې ویلو اخرنۍ معادله زموږ وا چې هاف لایف دا مونږ سره مساوي کیږي 0.892 تقسیم پر لمدا. نو کدی نه موږ د لمدا قیمت راو باسو نو لمدا به موږ سره مساوي شي 2.3 تقسیم پر टी log n0 divided by n. او دینه کوم د لمدا ډیکې کانستانت قیمت راو باسو نو موږ سره راشي 0.893 تقسیم هاف لایف. او دا دواړه معادلې یو بل سره پرتله کو دا دواړه معادلې یو بل سره پرتله کو نو موږ سره براشي 2.3 تقسیم پر टी log n0 divided by n دا موږ سره مساوي شي 0.032 divided by half life دا موږ سره شي. نو کداغه معادلې مونږه یو بل سره چپک ټولې سر چپک هم دا ټولې معادلې نو ټي به مونږ سره مساوي شي. صحیح ده؟ ټي به مونږ سره مساوي شي نو دا که زه سر چپک هم دا معادلې ما سره به ټي بره راشي. صحیح ده؟ لاندې به 2.3 راشي او لاګ به څه راشي n0 divided by n دا به راشي او دلته به टी هاف به راشي او لاندې به 0.893 راشي. نو بیا دا ټي زه غواړم چې یو طرف ته پرېږدم ټي که یو خوا ته زه پرېږدم نو ما سره به راشي 2.3 log n0 divided by n او half divided by 0.6932 به راشي. نو دا کلک ترتیب کی کما نو ما سره به 2.3 half divided by 0.6932 log n0 divided by n براشي. نو دا موږ سره د ټي او د هاف لایف دلته ټي ده او دلته موږ سره دا دی هاف لایف دی نو دوی ترمنځ موږ سره څه ښیي اړیکه ښیي. نو دا زه باید داسې هم لیکلی شو چې ټي 2.3 تقسیم په 0.892 باندې نو موږ سره به راشي 3.3
درې دوه دوه لاګ ټي زیرو ټي هاف هم دلته شته لاګ ان 0 ډوایډ بای ان دا موږ سره شي